اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما د دې ارتیانو پښتنو مسلمانانو مالدارو زه تاسو ته یو عرض کومه چې په دې وخت کې په ډېر زیات سختي ده په دې غریبانانو باندې، او تاسو ته دې پته نشته دی ځکه چې زه به خپل ځان والم. زه خو شکر الحمدلله د خپل وروڼو سره ماله خو زما لین برابر دی. زما سره ما چې کار بند کړو 10 روپۍ زما سره پاتې شوې په جیب کې، بیا زما سره هېڅ هم نه و. داسې به زما په شان نور غریبانان هم په دې علاقه کې تاسو وینئ چې ډېر زیات غریبانان دي. نو زه تاسو ته اپیل کوم د دې علاقې موجودینو کوم چې مالداره خلک دي، خاص کر دوی ته وایم چې الله وس ورکړی. ګوره 40 روپۍ د الله په نوم باندې ده، تاسو له الله پاک لکونه هم درکړي او کورونه هم درکړي دي، ټول په اتیانو والا اوسه پورې غریبانانو ما ته پته ده. زه په دې اتیانو کې لوی شوم، اوسه پورې په سن 87 پورې دلته د چا کور نه و. اوس خلکو پکې بنګلې جوړې کړي دي. اوس داسې غریبانان دي په دې علاقه کې دي، خو ګوره د الله نه ویرېږئ. دا غټ قهر بل نه چې راتلی، ځکه چې دا داسې قهر را راغلی دی چې دا ګورې د چا لپاره دی نه د غریب دپاره دی نه د مالدار دپاره دی، خو دا د الله پاک د هیرې دپاره یو ټیسټ راولېږو. تاسو د الله نه ویرېږئ او د دې غریبانانو سره امداد وکړئ. زه درته سوال کوم، اپیل درته کوم، ځکه چې دې غریبانانو ډېر بد حال دی. دا خو لونۍ ورځې تازه ورځې 3-4 ورځې هېڅ خبره نه ده، خلک یو بل لم ورکوي. خو زه یوازې تاسو دا خبره کوم چې عمران خان زمونږ یوازې ذموار نه دی، هغه زمونږ الله پاک نه دی، زمونږ الله بل دی. هغه ډېر لوی باچا دی. موږ د پخوا نه غریبانان یو، پاکستان غریب ملک اوس شکر الحمدلله آباد شو، اوس پکې هر قسم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه لاول خو موږ د ملک وزیر اعظم او صدر ته دا اپیل کوو چې یاره جي دا خو ټول د اډیمار خلک دي، ګاډو والا دي، ټیکسي ډریوران دي. موږ په زه پخپله چې ټیکسي ډریور یم، هفته 10 ورځې وشولې چې روزګار زموږ دغسې ولاړ دی، لاک ډاون دی، چېرته تللی راتلی نه شو، پولیس والا هم نه پرېږدي، پابندي ده. موږ سره چې جي کمې 2-3 روپۍ وي هغه خو موږ وخوړلې، باقي زموږ روزګارونه ولاړ دي. یوازې زما نه جي په دې کې هر قسمه خلک هر قسمه طبقه پکې راغلې ده، که هغه ټیکسي ډریور دی، که هغه دیاړیوار دی، که هغه چې کوم دی نو چې د ځان د 2 پیسو مزدور کار دی، هغه ټولې خبرې تاسو ښه پخپله باندې نه جي تاسو پابندي لګولې ده. څوک د کوره بار نه شي وتی، بازارونه بند دي. اوس د خلکو سره هغه هر څه ختم شو. یاره جي که چا سره پیسې بازار ته راوځي خو هغه ځان له څه څیز والي، خو مزدور کار دي د هغې سره د روپۍ د رنګ نه لګي. هغې که بازار ته راوځي جي په یو پسې منډه وي، په بل پسې منډه وي، لکه د سوالګرو په شان دي جي. زمونږ د غریبانانو خلکو نه خو سوالګري جوړ شو، په شته مزدورۍ کوي. تاسو مهرباني وکړئ، موږ علي محمد خان ته، جمشید خان ته، دا دواړه زموږ د علاقې ممبران دي، موږ دوی ته هم ریکویسټ کوو چې یاره تاسو مهرباني وکړئ چې تاسو داسې کمیټۍ په ویلیج کونسلو کې جوړې کړئ چې هغه ویلیج کونسلو کې هغه کمیټۍ وګرځي او ټول غریبانان خلک د علاقې خلک دي یو بل ورته معلوم دي چې هغې خلکو ته دومره څه ورسي چې 10-15 ورځې خو بې د هغوی ټایم پاس شي که نه. که فرض که دا نه وي نو خلک به دې ته جوړ شي چې مجبورن به راوځي، بیا به په دې دوکانونو باندې ډاکې ماچوي، شرونه به هم کوي، قتلونه به هم کوي، ځکه چې یو سړی په خېټه نار شي او د هغه څه ذریعه نه وي نو هغه بیا دې خبرو ته جوړ شي. نو لاول خو زه ټول نه مخکې حکومت ته دا ریکویسټ کوم چې د دې خلکو لپاره څه نه څه پروګرام وکړي او دې خلکو ته دغه راورسوي، راشن راورسوي. ځکه چې دلته کې نن سبا هغه زکاتونه هم خلک په داسې طریقه باندې ورکوي چې هغه هم په مخمخي باندې ورکوي، په صحیح طریقه چاته نه میلاویږي. کم چې حقدار دي هغوی ته جي هېڅ هم نه میلاویږي. تاسو مهرباني دا وکړئ چې دلته کې کمیټۍ جوړې کړئ. زه علي محمد خان ته هم یم، زه جمشید خان ته هم یم، ځکه چې دا زموږ د علاقې موجوده ممبران دي. نو پکار ده چې دوی د خپلې علاقې څه تپوس وکړي، ځکه چې دا خلک ډېر زیات مجبوره دي، د چا سره څه نشته دی. که بازار ته فرض که راوځي وړو ته خلک دي په قطار ولاړ دي، که تاسو راغئ او د وړو د قطارونه وکتل نو تاسو به وایئ چې یاره د دې نه خو نار ښه دي، یاره یو سړی نار کښېني. داسې بد حال جوړ دی چې که په بازار کې اوپن وړه خرڅېږي نو هغه په 1200 روپۍ دي. نو ته ما ته دا ووایه چې د مزدور مزدوري بنده ده، د بازار نه وړه خو دا مزدور سړی وړي، خان سړی خو یې نه وړي. نو چې د هغې مزدور سره 1200 روپۍ نشته نو په څه شي دا وړه بچو له یوسي، ځکه چې خو هغه پې هفته وشوه 10 ورځې وشولې، لاکډاون دی، مزدوري پې بنده ده. زه دا ریکویسټ کوم چې تاسو دا مهرباني وکړئ چې خیر دی خپل هم امداد وکړئ د دې خلکو سره چې دې خلکو ته څه فایده وشي. ډېر زیات بد حال دی جي. والسلام.